بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده 26 جولای 2024 د جمعې په ورځ باندې د تاپوز عین پاکستان د هر خصه په ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې اعلان شوي دي. د هغه سره ورسره په چمن ښار کې د پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په ګډه باندې یو لوی عظیم الشانه مظاهره کیږي. هغه په جلسه باندې بدلیږي. د ټول د چمن د ولس څخه دا هیله کوو چې ټول سبا سهار د جمعې په ورځ پر 9 بجې باندې ځانونه راورسي د منظور د بیکري مخته او دغه مظاهره چې کیږي دغه پر شپږو ایجنډو مشتمله ده. په دا کې به تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځوانان هغه به تاسو ته ویناوې کوي. شپږو ایجنډو باندې مشتمله به تاسو ته ویناوې کیږي. په هغه کې اول د عمران خان ریایي او د مهنګایي چې کوم لیر دی د دا په خلاف او قانون او آئین د دا بحاله کېده او چې کومه په ملک کې بدامني ده دا په حواله باندې او د بارډر د دروازې چې کوم صورتحال دی موجوده په دا حواله باندې به تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې څه مقررین دي هغه به تاسو ته ویناوې کوي. مننه.